ملګرو هغه کسان چې په داسې مریضۍ باندې اخته وي چې سبب د مریضۍ نه معلومیږي، مبهم یا مریضۍ علاج نه معلومیږي چې اخر ته د دې علاج څه دی، یا په لا علاج مریضۍ باندې څوک اخته وي. اول دعا کوم چې الله دې شفای کامله ورته نصیب کړي. بېشکه د الله هغه لوی دربار دی چې هیڅ کمی پکې نشته. لیکن له دې سره سره دغه یو عمل علماو ښوولی دی، په کتابو کې لیکلی دی، دا در سره شریکوم. تاسو هم شیر کې لاس پر لاس یې کوي چې در هغه مسلمانانو پورې چې په دغسې تکلیفو کې مبتلا یې ورسېږي. علما لیکي دا د سیدنا ایوب علیه السلام دعا ده. وایوب اذ نادى ربه انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین. او د قرآن آیات دی. د دې آیات شریف د لوستلو جلا هغه ثواب دی چې پر هر حرف الله تعالی تاته لس نیکۍ درکوي. پر هر حرف الله پاک تاته لس نیکۍ درکوي. دا یې جلا بیل ثواب دی. د قرآن تلاوت څومره ثواب لري دغه آیات چې وایي لکه د قرآن تلاوت تاته نصیب کیږي. او دا یې جلا بیل ثواب دی چې دا د خدای ذکر دی. دعا ده. دعا په خپله مستقل افضل ترین عبادت دی. د خدای په دربار کې چې کم عبادت ډېر قدر لري هغه دعا ده. له دې ټولو سره ترڅنګ دا قرآني عمل دی د دغسې مریضۍ د علاج لپاره، د ښه کېدو لپاره. دا هغه قرآني وظیفه ده. په خپله سیدنا ایوب علیه السلام مریض و، په وخت د مریضۍ کې دا دعا وکړه و ایوب اذ نادى ربه. در یاد کړه ای زما نازولی الله پاک خپل حبیب ته وایي سیدنا ایوب علیه السلام چې هغه خپل رب ته دعا وکړله، هغه خپل رب ته آواز وکړي چې ای ربه انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین. ای الله زه تکلیف رانیولی، مریضۍ رانیولی، مصیبت او پریشانی رانیولی او ته ارحم الراحمین ذات. د دې آیات نه وروسته الله پاک بیا هغه ذکر کړی دی چې الله پاک وایي موږ یې دعا واورېده قبوله مې کړه. هماغه و چې بیا الله پاک سیدنا ایوب علیه السلام ته شفا ورکړه. بیا ایوب علیه السلام ته الله پاک د خپل ژوند او د خپلو نعمتو د خپل د اولادو بچانو د مالو د دولت 2 چنده نه 3 چنده نه 10 چنده نه تر 100 چنده غوره ورکړل. نو د دعا خامخا کله کله د تکلیف خپله په انسان باندې راسي. دا د ستاسو په ذهن کې دا د سورت انبیا 83 نمبر آیات دی. که مې دلته نسوي زده هلته قرآن کې د خدای په سپېڅلي کلام کې زده کوي. وایوب اذ نادى ربه انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین. ای الله، ای زما ربه زه تکلیف راګیر کړی یم، یا الله تکلیف رانیولی یم، یا الله پریشانی او مصیبت او مریضۍ رانیولی یم او ته ارحم الراحمین ذات. نو دغه آیات ډیر لوستل د لا علاج مریضۍ لپاره قرآني وظیفه ده.